موږ د سیلینگ پارکنی و شان خرڅوی چې سودا میکنیم باز میبینم که در سال در یک ماه یا در یک روز چی که مفاد چی قسم اشتما دست طریقه به درست دیدم اول شما باید بیایی پرادکت آیدی چی مانا؟ پرادکت نیم چی مانا؟ نوم پرادکت تایپ این ما سیو کردیم به نام چی؟ استاک هر چی که شما دارین شما اینجا باید نوشته کنید پرادکت آیدی مثال موبایل کدام موبایل نوکیا این مدل خب باز هم موبایل مثال سامسونگ کدام مدل این مدل باز هم پرینتر HP کلر باز هم پرینتر HP B/W باز هم for example mouse لایزر والا باز هم mouse جاپان والا این استاک است هر چیز شده میشه صحیح است شما که بیشتر یک تیبل جور میکنید دمو یک تیبل شما سیل میکنید سودا و تاش خرشاولا خو نه اوس اما فکر نکن تیبل جور میکنم به خاطر سیل امرازی چی میکنم وصل میکنم صحیح است چرا وصل میکنم این گپ سوال شما پرسان میکنم for example by tariff product id product name product type price quantity total ये हम बनाने की सेल ये ना product id होगा हमारा product id सही है वो ले मोस्ट रेगुलर टेबल जवाब रखे तो Sadece şimdi start le rovarul sada că altele că nu chiar mobil de că na burj eu vă să răscăuci nu chiar mobil tu nu harsi na nu tu nu harsi să eu vă să răscăuci tu nu harsi ki eu să rămân la بل ولا موافق تقول هذا وصل مگر کوم شي چې لرو هغه شي بس بیل ډیر کجن دا بعد کوم شي چې تل لري هغه باید خرڅ ته اوس ګور دلته کوس یو څوک راځي لزانه چې ورکی شي مثال ګوړه مې خرڅه ګوړه به تاسو سره وینو ورو ته به بیل جوړ کړی وو دا خو اوس چې کوم شي تل لري هغه به خرڅولای شي کوم شي نه لري هغه نه خرڅوي ډیر ښه ان شاء الله اوس څنګه چل کوي از استاک کو یک چیز جور میکنم فورم به خاطر چی که در آینده اگر چیز نو میارم در استاک انزرت میکنم خپل ساده کار بر شما میکنی بعد پسانی که تمام چه که شما سودا میکنی اتومات استاک کم شده بره چه که سودا میکنی استاک چه شو واقعا یک مشکل ده په دې خاطر تاسو کار نه پکوم ورتیکل باید فلان استاک این استاک شما شد شما میتونید این چیزا شما دارید خب حالا میایم از سیل اول خود چطور شد وقتی که اینجا کسر رسید پرایز ضربه داخل په قرآن کې نو ټول مې ټول تاسو درکم value is equal to price dot value ضرب QTY dot value خب الان که شما چی سودا میکنید میشه چی مشکل از خودش ببینید یس شد فرمات آمدم سنتر
ورتیکال باشه این نباشه. اینجا شما سودا میکنید که مثلا به این تاریخ شما نوکیا موبایل سودا میکنید. یا شما چطور میفهمید که آیدی نوکیا موبایل چند است؟ بگویا ای باید اینجا کم باکس بگیرم و ام آیدیا نه چی که میگه آقا باید استاک टेबल رو چی کرا واخلو کم باکس کی چه موږ پوی ته شابه ببینید رایت کلیک کم باکس اینجا ما میایم اینجا نام टेबल میتونم استاک الاستاک टेबल نام دادی د استاک کې هر څه کا کلمات کلی برتان میاره آیدی نیم یا کلش میاره ما میفهم که تمام بیاد چرا که ما با آیدی نمیفهم نوکیا 1213 از این مدل موبایل آیدی چند است شما میفهمید نه شما باید اینجا بیای کالم کاونت سه و لیست ویت هم سه باشه کالم اینوان هم یس باشه ای خو چی باشه لیست روز 20 چند روز و این لیست ویت کرد این باید سه باشه سیو حالا که شما اینجا کلیک میکنید دا تاستراره حالا شما میتونید را هم چی بکنید تغییر بدید سایز کالم چی است خورد است ببینید خیلی تاسو هر شی چې ګوره نور کنه دا دوايانه چې کوم شربتونه کور کې چې ګوري هغه یو کوډ لري هغه کوډ نمبر نشي کېدای نو کوډ دا اول کوډ دوم دریم څلورم دا هر شي کوډ او دا کوډ کمپیوټر په خپل کوډ خیلی حالا ما اینجا کد میکنم وقتی که اینجا ما آیدی انتخاب کنم آیدی 1 پرادکت نیم و پرادکت تایپ چی شود؟ خپل رسمی خود چی شود؟ خودش بیاید و میایم که این قلب باشه اینجا این طور نشود که کس از دل خود یک چیز نوشته کنه ای را امرو ای با چی باشه؟ قلب باشه میایم ویزیبل لاک یس ای با قلب باشه و دلتا کد کنم event click event so mirror product name is equal to mirror product id dot column number 1 the product id column number 1 shida name the kanada sai mirror product type dot is equal to mirror product id dot column number 2 product type shida the product id column shida 2 یعنی دویم ده خب این تاریخ عامل شما چه سودا میکنیم میخوایم که لیزر و ماوس سودا کنم موسم خپل راځي او بده کې تغییر نشي کولای خو کرسر ببینید وقتی که شما اینجا موبایل سامسونگ انتخاب کنید کرسر اینجاست مجبور هستید که شما اینجا باید کلیک کنید کرسر اتوماتیک شو برای استعلال شي شامل دا څومره چې اسانتیاوي من سره ځینو بیا خیخه نو دلته راځم پرایس ډاټ set focus یعنی کرسر خوب حالا شما مالی چی سودا میکنی HP کلر کرسر اینجاست 1200 یک دو دانه سودا کنیم باز هم با یک 2014 چی سودا کنیم HP black and white ایره هم سودا کنیم ایره 1100 روپये را سودا کنیم یک 4 دانه ایره هم سودا کنیم باز هم یک 2014 چی سودا کنیم जापान वाला माउस सौदा करी 120 रुपये एक 40 दाने रंग सौदा करी बस बदू एक 2014 मदन ची सौदा शुद जापान वाला माउस बस सौदा शुद बई नफर ब 123 रुपये दादा एक दाना सौदा शुद बस में दू एक 2014 बस ची सौदा करी HP कीमत बई 3000 दादी 4 दाना 10 زمونږ ټول لیست این جمع سودا میکنیم دلته موږ سودا کوو اگر یک आइटम देगा पेश में इजाफा हमेशा तैयार द स्टॉक मिसाल द स्टॉक एक चीज़ देगा में कि LCD नशंगे चल बको स्टोर को फॉर्मली द स्टॉक एक चीज़ देगा मामी आ रहा हूँ मैं खाम क्यों रहा दो प्रोशम LCD आ मेरा चतुर कौन स्टॉक नहीं स्टॉक बदले चीज़ में करेंगे इंग्लिश सर्च कर डिक्शनरी सर्च को हो स्टॉक नहीं स्टॉक आ स्टॉक از دوی نشته میکنه بازی شامل حالا ببینید اینجا ما
LCD و این هم ژاپن خلاص. حالا شما میتونید که LCD پیدا کنید. کلیک میکنید 2/1/2014 بالا رقم LCD قیمت 21,000 هم پیدا کنید. بدی که مشکل نیست. این خود است امی خو اینجا کامپیوتر کار سیستم امی چیزی که سودا میکنه برای از اون نوشته میکنه بس خلاص. مگر وقتی که ما پورا میشه این با محاسبه میکنه که چی که سودا شده، چند دانه سودا شده، چی که پیسه شده، شما فهمید چطور میکنه؟ نه ضرور نیست که دیگه من همین محاسبه چطور میشه؟ چی که سودا شده؟ میگیم ضربشون میگیم چی که میگیم؟ باکس میگیم چیز فلکس باکس چی ضربش میکنه؟ مثلا امی بسته تیبل چیز جمع شد از توتال جمع بسته تیبل ته چی کوي څنګه بیلوش اوس موږ غواړو چې د هر شي وګورو کنه وګورو چې زموږ LCD زیات خرڅېږي پرنټر زیات خرڅېږي د څه شي ډیمانډ زیاته چې په آینده کې موږ هغو ته توجه وکړو نو ته څه فکر کوې څنګه بیلوش دا خو صرف انټري کول ده څنګه جمع کوو هغه جمله جمع کوو څنګه جدا خو جدا خو جمع کوو خو دا سره کوم جمع کوو دا خو ما ته نه ته چپ ټکس باکس جدا خو جمع کوو صحیح ده خو دا چې سره کوم ته جمع کوو په دې نه پوهېږم ته ما سوال به نشي ګوره ښه دوکان ده هر شی ته هر شی صحیح ده اوس میاشت پوره شو تا نه رئیس پوښتنه کوي چې کوم شی څومره خرڅوي د څومره پیسو چې هغه پوه شي چې کوم شیان زموږ زیات خرڅېږي یا کوم شیان کم خرڅېږي یا کوم کم خرڅېږي هغه په آینده کې نه راوړو چې کوم زیات خرڅېږي هغه په آینده کې نور نه راوړو اوس پرې پوه شو سوال کوم شیان چې خرڅ کړي دي هغه ټول جمع کوو ګورو چې کوم یو زیات خرڅ شوی او هغه بیا ورته وایو چې دا هم زیات خرڅ شوي خو دغه خو صحیح ده ټول شیان جمع کوو خو سره کې مې جمع کوو ډېر غنه کومه جمع شوي خدای پاکه دا د پرنټر ته دغه خرڅ کړي صحیح ده پرنټر دې دام دې خرڅ کړي نه دغه بیا کالکولیټر ضرورت شي پرنټر ټوټل څومره خرڅ شوي دي کالکولیټر راوخلم 2400 بیا جمع دومره بیا کالکولیټر ضرورت شي صحیح ده ته خو مغله غوندې ناست نه پوه نه شوې ته څه شوې شاباش کیوري به جوړو هغه ته به ګروپ باندې کوو داسې هم کېدلی چې دلته تاسو ټکس باکس راوړئ چې په پرنټر بیل جمع کوو خو هغه نشي کېدلی ځکه چې که چېرته په آینده کې تاسو سره بل شی اضافه کېږي نو موږ به کیوري جوړ کړو ډېر ښه شاباش توفیق خداوند دیگه توفیقم برتان بده اینا کیوری جور میکنم شو تیبل سیل ایراوسا میکنم را کار ندارم پرودکت نیم و اینجا توتال میارم دا چیشه توتال آگا بشیکو سم اوس به دا رنګ که څومره اسانه خبره شوه چې یو کلر دی یو سپلای کې وایټ دی بیا سم خو هغه خواته بیا آیټاپ هم نه خلاص خو موږ دغه استعمال کړی چې کاسان وولا LCD زیات کوم شی موس لري که 6000 روپۍ ټولې میاشت کې 6000 روپۍ موس خرڅوي دا نور نه وړي یعنی مفهوم و پیشتر خو همون که اگه شما فکر میکنید که تنها انتری بکنید یعنی که خب بعد اکسل خوب پروگرام اکسل انتری کو فکر امتحان خود نخواسی کن نگور ماسته اون خواهد این ماسته بپوشوته سیو میکنم سیل نشکور پر نشکور ایتم سیو شد از این هم یک فارم جور میکنم خوبش ببینیم
اینطور چی شما جور کردی که باز ضرورت نیست که هر وقت شما را جور میکنه. اگر پرسان میکنه که چی که سوداش تو بس همین رواز خلاص. توتال سه خلاص انتهى. دیجی که توتال صحیح است؟ یه منت. سوال بپرسیم باشه. ماوس از 6030 شدی سودا شده. باز من سیزده ماوس با 130 روپیه یک سیرانه باز سودا میکنم. هر چیزی که سودا شده نشان بدی ماوس ببینی 9939. خلاص باشه شو. مثلا دیتا موجوده فارم جور بساز کنه کسی که چیزی امدا غیر واسه معلومات یا فارم شخه برام دا هم شخه برخه خدای دې انصاف پروژه کې پروژه دې انصاف کوي دا خدای دې نورم خیال کړي. تاسو ته مې دا هلته کار کړی و دا ټبونه دې شي لپاره وو پوهېږې که نه ټبونه وي که نه وي یو فارم به مختلف ټبونه به یو ټب ته نوم ورکړي منتلی کلکولیشن بل ته ورکړي آیټم بل ته ورکړي فیل ټول دي کولی شي او که چېرته بیا په ټبو کې نه کوي خو داسې چل دی چې دلته هم ته بټن جوړولی شي بټن جوړ کړه هغه به خلاص وي داسې نه شي کېدای چې اوس په دې دلته ورسره واچوم دې نه خو بده خبره راکړم دلته خو یو فارم دی سیل دی داسې نه شي کېدای که بیا غواړې چې نه همدلته وي ټبونه جوړ کړه ټب فارم صحیح ده. کوم سوال؟ یک سوال اینجا دیگه هم به ذهن ما میاد واسکی کنم خب اینجا اول بटन میارم بटन فور example وقتی که کلیک کنم کدام سیل اندرسکور پر اندرسکور آیٹم واس شود مثلا میاد اوپن فارم سپیس کوٹیشن سیل اندرسکور پر اندرسکور آیٹم کلیک میکنم وقتی که کلیک میکنم بس دیدم خلاص دیگه نشون میکنم. حالا یک سوال دیگه است که در هر ماه چی که سودا شده کدام ماه خوب بود دیدی که تلویزیون خبرها میشونی که والله این سال بسیار اقتصادی مردم چی بود اون سال چی شد در این ماه بسیار وضع خراب بود خوب صحیح است تم رو پوشی تم فهمیدی چطور سوال خوب فهمیدی تم ببینی څنګه وکړو اکسل کې تیار دی دلته خو هغلته من پاور ټیبل جوړول صحیح ده دلته هم هماغه شان شته خو بس کېدای شي پرې وروسته غیر حاضره وي که نه ښه زه دلته که نو زه بیا د سیم په باس هم ګورم زه د خالد شم میاشته به تبدیل کو ډیټ به راوړو میاشته به حساب وکړي بس هغې ویل ګورئ ټول شیان تاسو زده کړل دا محاسبه ده دې کې څه شي دي خلاص نو دغه یو ټیبل نه 2000 شیان ترې ووایاست یو ټیبل ته 2000 شیان ترې ووایاست د کال ماته وښایه د کال لپاره هم کیوري جوړه کړه د میاشتې لپاره هم کریټ اینجا ما میام month double dot format چی I did comma و اینجا میارم آیتم نمیارم تنها اینجا میارم توتال خلاص اینا سم و آلی که شماره میکنی جنوری سای کنفیگریشن چرا در فبرایر یک پیسه بود چرا در جنوری سیل زیاد شده بود یا پیسه زیاد آمده بود چرا دا هم متناول صحیح سوال
ये मैं सेव करूँ मंथली अंडरस्कोर साइज वाला निदान मंथली सेल क्लिक create forum multiple item data right click format شما فهمیدی؟ خوب صحیح خب دادی تا چی شیشه؟ منطقی صحیح اوس تب باغ فارم کې انټری کوا سودا خرڅاو دې تخپل ډیټا راځي د خپل کار کې خلاص هیڅ ضرورت نشته کې څه کو امي تقریب کې مې کښه کس کې پروګرام جوړ میکنه او دغه اختیار انټری میکنه بٹن کلیک کو چی اصلا انسان اوس خبر پوه آل شما میتونید اینجا هم یک نه به سیل بیای copy paste right click now open forums save monthly save da जो हर सहिता प्रकार ने क्लिक करो तो da de monthly save दूंगा और da दूंगा یکی طور میشه که امی چیزا که است اگر ما از یک تیبل زیاد کیوریا جور میکنیم به خاطر راپورها امکان داره 5 6 بٹن اینجا جور میکنی هم است نو تاسو کولای شئ چې تب کنټرول جوړ کړئ د لپاره خان چې جوړ کړئ مثال کې اینجا د یک چی است ډیټابیس است باش نه کوم وخت ما کوم څه ویل کوم وخت سخت پاره کېدای شي خاصه نه راځي دا ډیټابیس وګورئ دا طریقه ترې زده کړئ ښه سټایل شيش خيارات خوصه کوئی شاگرد است مربوط شاگرد کلش اینجاست ادمیشنش هست بیلنسش هست وقتش فینش هست تستش هست تست ریزلت هست سرتیفیکیت هست پروگرام هست اتندنس شیت هست نو کلاس هست स्टार्ट क्लास ताई जाए ता कार्ड के बारे शागिर्द नहीं थी कार्ड ताई जी कुलिश ये कुलिश सफा मरबूط चीज़ शागिर्द से वही बात टीचर आस सही को ये कुलिश चीज़ा मरबूط चीज़ टीचर आस इन जब क्लिक हुई कुलिश में टीचर सर्च करा में तो नहीं ये कुलिश चीज़ा मरबूط एक्सपीरियंस टीचर सैलरी टीचर अटेंडेंस टीचर टाइमिंग बैक वही बात तमाम इंफॉर्मेशन है नगुरी दहार माची का पैसा माना दहार साल तो दीजिए कि बाद शागिर्द मंथली पर्सनल बिग नदी हर चीज़ पर तासुबार फार्म बिल उसे क्लास है दी शागिर्दानो फार्म बिल उसे पियो के नूर कर ची हाँ कशन चारा मरबूط शागिर्द या बात कम देखी मिसाल नूर चारा करते पास दबे जी सर्च ला इंत क्लिक करा टूल लिस्ट ला दी शागिर्दानो तुम्हारा शागिर्दान चुन लो दा टूल है तो जैसे कि बात करो सर्च पे जवाब जवाब रहा इंटर दिस बायने सर्च करो से दान सा जवाब ये वो तो रिकॉर्ड होता है या ये होगा ये चीज जैसे कि कौन से आईडी बांधे हो मोबाइल नंबर नो मतलब अपन पूछ रहे हैं यहाँ दागवर कैश इन नगद पैसे राजी कैश आउट रोजाना खर्चा ना आल शागिर्दान दागवर यार सर्च करते रहते हैं बाय इनाम ब्रेकफास्ट क्या रहे तो
دا انعام چې دا د میو هغه